حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو. مصر خو تاریخی ځمکه ده. مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پاتې شوی دی، وزیر او بیا بادشاہ. او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیہ السلام سره د زامنو لال او الته کې ډیره شو او بلا نسل دې خدای پیدا کړ. او مصر هغه ځای چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیہ السلام راولېږه، معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ. نو مصر خو مشهور زمانہ د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لار مصر تا چې د مصر فتح شو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ د مصر گورنر دی، راشد لال بشو روان دي صاحب مصر ته دي. ساروی کم دی او خلق ډیر. حضرت عمر صاحب سره یو غلام او غلام په شریک یو اوخ دی، غلام پړی نیولې دی، عمر صاحب په بارا سور دی. دو کسانو له یو اوخو مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو، نه به بیا کوشو پړی به ونیو بل باغه سه سورو. دا عمر صاحب د کوزیدو نمبر راغی، وی ودرېګا کوزیدا غلام ته تسورېګا. غلام ته زید ته وی دا په پړی نسم کنه زما نمبر اوس د کوزیدو راغی. امیر المؤمنین ته بادشاہ زه غلام ام، دا کار زما د خدمت زما دی، ما به پړی نیولی صاحب زبرن نوې خېجه برا. عمر حضور ورو رضی الله عنه. الله اکبر صاحب دا خلق بسوي چې نو التبیا د غلام د سورې دو نمبر راغی. عمر صاحب لاندې کوشو غلام وته صاحب سکه وستما نمبر د کوزې دو راغی. اے صاحب دغه د مصر را رسید او ټول خلق د استقبال لروته دي. یهودیان دی په مصر کې، عیسایان دی په مصر کې او ست استقبال لروتی دي. نو دا خلق بسوي مونږ پوری بخاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړی واګه نیولې ده. او یوازې امیر المؤمنین نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی، لوی شخصیت دی. هغه نه داسې باندې کېږي. نمبر زما دی، انصاف نه وکړلم. غلام ته وخیجه خلکو مرتمنه تو کې سبب هم شرمو. امیر المؤمنین لگ 2-3 کیلومیٹر مزل دی، دی باندې مونږ نه چو بل څوک به پړی نسی بل ختم کوي. نه انصاف نه وکړ اخلم. کوم شو صاحب غلام برا سور يهوديانو کتابونه راغی، عیسایانو کتابونه راغی، هغه ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمون کتابونو کې د نبی علیہ السلام د دویم خلیفہ کوم صفات راغلي چې دا مغه دیو کنه دی. کتاب ته وکتل وکم دا امیر المؤمنین داغه هغه اوخه او داغه غزیبه معلومو، داغه اوخه او داغه غزیبه معلومو. لخر به 15 سیو یو عیسی کې به امیر المؤمنینو. نو خلکو ته پتا وا نو چرال او داغه اوخ ته وکتل. عمر صاحب چپ شي غږ مکوي تاسو وستاسو د امیر المؤمنین کم اوخ ته وی دغه اوخ ده. هغه باندې غلام ناستو، هغه چې وکتل غلام ته وی بس وی دا تاسو امیر المؤمنین نه دی. وای زمون په کتابونو کې چې د دویم خلیفہ کم صفت راغلي دی هغه دا سړی نه دی. هغه خندل وی دا پړی چې نیولې دا امیر المؤمنین دی، حضرت عمر فاروق دی. چې وته وکتل وی دا دی. نو يهوديان او عیسایان دا چل کړو چې اغوی خو په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې. نو جنکو ته وی دا سکارو کې چې دا سوداګانې تاسو خرڅوي، مټ ښکارا کې او سرونه سرتور کې. او د مصر خلق خو دیم خولې خشته خلق دي، خوبصورت خلق دي. نو تاسو چې دا بنگړي منګړي او دا سودا مو دا خرڅوي نو مټ ښکارا کې، سرونه سرتور کې، سټونه مرتخ ښکارا کې. نو دا مسلمانان با په ګناه کې مبتلا کو. نو قدیم کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا مونږ ته 2 پیسې هم نه دي. تر سوچ مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نشټینګي. خو چې د مسلمان نه حیا او غیرت وته د مثال د بادیوی دی بوس څه پکې کاوه بیا
ګوره د هغې ته په کتابونو کې دي نن مسلمان ولې ذلیل روان دی د ده د سترګو نه حیا وتې ده د زړه نه حیا وتې ده دکې بے حیايي او د کافرم دا سوچ چې راشه مسلمانانو کې فحاشي پیدا کا بے حیايي پیدا کا بیا چې څه ورسره کې کوا د ایمان طاقت او زور به ته وځي بیا نو جنکو سرونه سرتور کړل مټې ښکاره کړلې او ځای په دې ښکارو کې سامان خرڅاو چې دا فوجان د مسلمانانو را چې نو موږ ته به وګوري په فحاشۍ کې به سره مبتلا کړو او بیا هغه ادم داسې کوله چې مسکا کېدل به ورته او قتل به ورته وادونه به کول ما سره دا شی دی او دا شی دی دا شی دی خو چې عمر صاحب ارسه ولیدل پوه شو چې دا څه پیغام وړی ده او خشته جنکې دي دا خو دا ټول فوج زما د ګناه په نظر په ګناه کې اچوي دا خو تباه کوي زما دا فوج نو یو سړي ته وی راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه اله شابه دا قرآن آیت وایا نو هغه سړي په خپل आवाज دا آیت تلاوت کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبير بما يصنعون چې مسلمانانو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستاسو لپاره صفای د زړه ده او د وجود ده الله پار څخه خبردار او بیا سوی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن خذو تموای چې خپل نظرونه ښکته کړي یوای سروتنا یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وغیم د خپل اندامونو حفاظت وکړي ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها او خپل زینت او ډول بنخ کار کوي دا بنخ کار کوي چې کوم ډول ځای دی او د سلو نظر ځان ته راکاږي نه بخ کار کوي الا ما ظهر منها هغه چې مخلص او خلاصیت نوي یو ځای ښکاره شي نو بیا خبره ده مجبوری شي او مخلصی تینی او یو ځای ښکاره شي ګوته ښکاره شي مثلا یا سترګې ته خو پړونه به خامخا لرکې وسره تندي سي ښکاره شي مثلا پوزه وسره ښکاره شي غوږ ښکاره شي مجبوری د پروا نشته دا پروا نشته وليضربن بخمرهن على جيوبهن د پړونه علاوه په دې سینه د پاسه لوپټم ور واچوي په پړونه خو خده پټه شي په کمیس خو خده پټه شي خو د کمیس د پاسه یو لوپټم په دا ګریوان ور واچي چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیات خو عمل فوراً کو دا غي بغټ غټ صادرونه پړونی بولو پټې نه وي نو فوراً د پړونو نه غاړې وشلول او دا غي نه ځان له فوراً لو پټې جوړ کړې لو پټې په سر کې ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نو لو پټم واچو پړونم په پاسه واچو گریوانونم پٹکا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن وابنائهن وغانهن دا زی رحم محرم وتوي چې کله خپل زوی د مور مخ ته ګوري لاس ته ګوري مړی ته وګوري اوړاګه ګلیچو ته وګوري دا خیر دی رور وته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کیږي نو دا خپل خور رور د خور مخ ته وګونو ته کور کې ولا وناږي مټو ته به ګوري او داس باندې کې لیچو تکتی شي خو تکتی شي زوی مور تکتی شي دغه سه رور خور تکتی شي ها یا سوته کېږي داسې نږدې رشتہ دار شو مثلا پلار لور تکتی شي دا هغه څوک چې مستقل نکاح وسره حرامي هغه وتبیا کتی شي دا پرده لازم شی د مارونو ګره ما یو مثال ورکړو هغه ډیر زیات خور شو هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په فیسبوکونو مرالل مثال مې ردی ورکړو د پرده دا میوه مثال مې ورکړو ما وی ترسو چې میوه په پوستکی کې دن نه نو دا محفوظ دی او که پوستکی رته لرکا لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لرکا رښتیا وایي مچان او ماشي په بنګيږي کنه بنګيږي او ښاشي کنه شي کېلې ته وګوره کېلې ته کېله په پوستکی کې بند ده نو محفوظ پرته ده خو که دا کېلې نه پوستکی لري کا نو ماشي مچان په بنګيږي کنه بنګيږي نو څه چل بوشي بیا فورا ښاشي دا قانون دی دا قاعده ده د قرنګ خدا میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده او که پړونې لته لری کلو پړره ته لری کړه دا ښاشي بیا دا ښواله مناسب به حیا شي بیا دګي به حیاي پیدا شي
تمہارو مخ مسلمانان یو ټول وای الحمدلله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای تر طرف نه وي، شریک خبره د خدای نه وي، او بیا دې به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیری پکې، عزت پکې، قسم په خدای چې حیا ډیر اوچت شی دی ګوي. خدای پاک دې د بے حیايي نه ساتي. نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع کې را روان دي، د مزدلفه نه چې کله راځي مینا ته، نو شاته وسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په خناسته. فضل ابن عباس یې تر زوی دی، حضرت عباس یې زوی دی، او دې ډولیو خشتاو. دې خشتاو ډولیو او له کوره کوټو د خصعم قبیله او خزدا اخزم ځوانه ده. د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوسو کو نو په حد کې خزو مخ کار کړی. حضور پاک نے تپوسو کو وی الله رسولا ان ابي دما پلار چې د شیخ کبیر ادرکه الحج، حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګری سړی دی، په اوخه د پاسه ټینګی دی نشي غورځيږي. اف احج عنه دا الله رسول زد خپل پلار په حج وکما. نبی علیہ السلام مبارک وته نعم حجی عنه، بالکل د پلار طرف نه حج وکا. نو د فضل ابن عباس دی جنته قتل، انسان دی نظر غیر اختیاری پریو دی. رسول الله مبارک چو قتل چې دا لک خو دی جنته ګوري، نظر لاس شاته توکو او د فضل ابن عباس سټه بل خوا ورواړو، منوري وتغږ نه کوم مخه ولا بل خوا واړو. نو حضرت عباس وتوي د الله رسوله لملو يتعنق ابن عمک، وی دا تر د زوی سټ ولی بل خوا واړو. صحابه خو تاسو کوي چې څه معلوماتو ولی دا تر د زوی سټ دی بل طرف ته واړو. حضور پاک سو فرمایل وی رأیت شابا وشابتا فلا آمن الشیطان علیہما، وی زوان او زوان می ولیدل، نو وی د شیطان نه په د بچوالی نه اعتماد پدې خبره ز دام رله می دارا نلل چې دی به د شیطان نه دواړه محفوظ شي، د شیطان نه په امن شي. شیطان چې تروانه په منځ ګرانه ولي ازنا جنې د تو دې هغه ته پسترګو کې قوم قصې پېسې کېږي، بل زنا غره جوړه نشي. بشیر جان خدای دې غم نه خلاص دې غم نه دې خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی رون شي او په صبر وکړي الله جنت ورکړي. زمارونو تا ګوره اوس عادت افضل خدای رسول الله مبارک تر دې نیک سړی دی، لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو. اگر ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوی، خو قانون خلکو ته خو جلا څه بنه کوي. نو خدای چې د کور کې دنه پرده بکي